قدرمنو کتونکو دا وخت را سره نو هیڅ د تعارف محتاج خو نه دی غریب الله استاد ډېر دنیا عالم یې پیژني موږ پښتانه یې پیژني مینهوال یې ډېر زیات دي څه وخت مخکې موږ چې دی لیدلی و نو ډېر زیات په ځوانۍ کې ډېر جوبن کې و ډېر بهترین ترسونه هم د غزلو له تړلي مختلفو ترسونو خپله لږه استاز دی نو راځو یې ده طرف ته و د اوتر صاحب یو کلام هم ترېنه اورو و په خپل پروګرام کې ورته ستړي مه شي په خیر راغلي هم کوو فرمایش یې مونږ هم دی و زاهد شیدا صاحب و مونږ سره په څانګ کې مونږ استاز حمایت صابر صاحب و دغسې ډاکټر شهاب عزیز ارمان صاحب وصیف الله داودي صاحب وجره ده ناست یو ډېر د خوند ملګري راغونډ شوي نیازي صاحب هم مونږ سره موجود دی و نور مشران کشران زلمي ځوانان ټول موجود دي وجرې پروګرام دی ډېره مزه کوي نو موږ وغوښتل چې تاسو سره یو کلام ترېنه ریکارډ کړو استاد جي څنګه یې ته ښه یې صحت ښه بالکل ژوند څنګه روان دی ښه دی ښه دی خری جي په سور کې بالکل څه به راباندې اورې که نه ملګري ټول بس ته وې د اوتر صاحب کلام راباندې اورو نو دا ما په کراچۍ کې 12 کاله مخکې دې له طرز ورکړی ښه جي ښه بیا ډېرو ګانو والا ویلې دی که نه داسې خو نور هم کم ترسونه تاسو تړلي ډېر یو تا نه وې اورو ژر ښه دی ربعی به ورته دي او دوه ټکي پارمان د نادانۍ شي چې هوښیار شي خوشحالي او خوبې روک شي غمې کار شي لیوني په کاڼو لګي ورته خاندي د هوښیارو زن کتن په یو ګزار شي خپله غمه دی غم مې لږ مېلمه دی تا به وکړم وار وکړه که دیوار شي په توبه باندې ډېر بد ښکاري چې زور شي ښه ښکارېږي چې ځوانۍ کې توبهګار شي ته دې خپلې سترګې وګوره چې ساکه د خاطر زړګی به څرنګه کرار شي راشه چمن خو د ګلونو ځای دی ستا د ښایسته صفتونو ځای دی راشه چمن خو د ګلونو ځای دی ستا د صفتونو ځای دی او زړګیه ماته ګوته سلا نیسي او زړګیه ماته ګوته سلا نیسي زړګیه ماته ګوته سلا نیسي دغه دنیا خو د غمونو ځای دی ستا د ښایسته صفتونو ځای دی دغه دنیا خو د غمونو ځای دی مخبرې ته مې دوا وکړله او چې مقبرې ته مې دوا وکړله چې مقبرې ته مې دوا وکړله چې مقبرې ته مې دوا وکړله
خو د خوبونو ځای دی ستا د ښایست د صفتونو ځای دی او ما ویل چې دا خو د خوبونو ځای دی کوڅه کې ځکه ټیټ ګورمه اوس دا په کوڅه کې ځکه ټیټ ګورمه ستا په کوڅه کې ځکه ټیټ دا مې د یار د قدمونو ځای دی ستا د ښایست د صفتونو ځای دی ورا ورا زلفې په مخو دوا او خوري وري زلفې په مخو دوا خوري وري زلفې په مخو دوا او داره دا دیدنونو ځای دی ستا د ښایست د صفتونو ځای دی او داره د دیدنونو ځای دی د ښایست د صفتونو ځای دی راشه چمن خو د ګلونو ځای دی ستا د ښایست د صفتونو ځای دی الله ستا د ښایست د صفتونو ځای دی